الله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مونږ مخکې درسونو کې د فعل تقسیم کړی و چې فعل په اعتبار زمانو سره په درې قسمه دی: فعل ماضي، فعل مضارع، فعل امر. د هغه نه وروسته ذکر د فاعل کېږي. نو کله چې فعل راشي فعل نه وروسته فاعل وي، لکه فعل فاعل غواړي. فعل کله متعدي وي کله لازمي وي. فعل لازمي هغه ته ویل کېږي چې صرف په فاعل سره پوره کېږي، مفعول ته ضرورت نه لري. متعدي هغه ته ویل کېږي چې مفعول ته ضرورت لري، بغیر فاعل نه مفعول نه ګزاره نه کېږي فاعل سره. دې وجې څخه دی تا ته اوس بحث د فاعل کوي. فاعل څه ته ویل کېږي؟ فاعل هر هغه اسم مرفوع دی چې د نه مخکې فعل راغلی وي، لکه د فاعل نه مخکې به خامخا فعل وي. بیا الامثله دی تا ته مثالونه ذکر کوي. مثالو کې دی تا ته فاعل راوړي. اول کې تا ته وایي طار العصفور یا عصفور. طاره ګرځېدلي، د وګرځېدل، العصفور هغه مرغۍ. نو طاره دا فعل دی، فعل ماضي ده، او العصفور دا فاعل دی د پاره د طارو. العصفور مرفوع دی او تا قاعده ویلې په نحو کې چې کل فاعل مرفوع، هر فاعل به خامخا مرفوع وي. نو العصفور دا فاعل دی د پاره طاره. دویم دی وایي جرى الحصان، تګ کړی دی هغه اسونو. جرى فعل دی، الحصان دا فاعل دی د پاره د جرى. لعب الولد بازی کړي دی هغه، یعنی لوبې کړي دی هغه بچي. لعب فعل دی، الولد دا فاعل دی د پاره د لعب. څلورم یعوم السمک. یعوم معنا لکۍ تاوهي هغه ماهی. یعوم فعل مضارع ده، السمک دا فاعل دی د پاره د یعوم. او پنځم یلسع البعوض وچیچل کوي غوماشه. یلسع دا فعل مضارع ده، البعوض دا فاعل چې د پاره ده یلسع. او تأکل البنت خوراک کوي هغه لورکۍ. تأکل فعل مضارع ده، البنت دا فاعل چې د پاره ده تأکلو. بیا دا دی وایي البحث. وی الامثلة السابقة كلها جمل. وی مخکني مثالونه ټول جملې دي. وكل جملة منها او هر جمله د دونه تتكون من فعل و اسم. دا مکونه ده یعنی جوړه ده د فعل او د اسم څخه. واذا بحثنا في الامثلة او کله چې مونږ بحث وکړو په مثالونو کې الثلاثة الاولى هغه درې اولني مثالونه چې طار العصفور، جرى الحصان، لعب الولد دی. وی نرى مونږ وینو ان الذي طار هو العصفور، هغه چې تګ کړی دی هغه یعنی هغه مرغۍ ده. او والذي جرى هو الحصان، او چې تګ کړی دی هغه آس دی. والذي لعب هو الولد، هغه چې بازی کړي دی هغه بچي کړي. وی فیکون العصفور هو الذي، په دې کې مرغۍ هغه ده فعل فعل الطیران، چې د کار کړی دی د مرغۍ کار د مرغانو، یعنی مرغۍ الوتل کوي دې الوتل کړي دي. والحصان هو الذي فعل الجرى، او هغه اسونه به هغه کړي دي چې کم کار کړی تګ، یعنی تګ د آس کار دی. او ولد هو الذي لعب، او بچي هغه کار کړی چې هغه بازی دی. ولذلك يسمى كل واحد من هذه الاسماء الثلاثه فاعلا. وی دی وجه مسما دی هر یو دغه اسمونو نه چې دا مخکنی درې اسمونه تیر شو چې العصفور، الحصان، الولد دی. وی دا فاعل ګرځېدلی دی د پاره د خپل مخکني فعل. وجدنا آخره مرفوع، اخر مون مرفوع پیدا کړ، یعنی طار اول فعل دی، العصفور فاعل دی، او فاعل عرضی کی مرفوع وي. بیا دی تا ته وایي اوهم نمبر قاعده الفاعل. تعریف د فاعل درته کوي. وی اسم مرفوع تقدمه فعل، دی هغه اسم مرفوع دی چې د مخکې فعل ذکر شوی وي. ودل على الذي فعل الفعل، او دی دلالت کوي پر هغه څه باندې چې کار کړی وي هغه کار. یعنی فاعل هغه ته ویل کېږي چې د ده نه مخکې فعل ذکر شوی وي، او فاعل کار کوونکي ته ویل کېږي. دی تا ته تمرینونه ښیي. اول نمبر تمرین: استخرج الفاعل من كل جملة من الجمل الآتیه. وی راوباسه فاعل د هغه جملو نه چې کومې را روانې جملې دي، یعنی فاعل پکې معلوم کړه. صاح الدیکو، آواز وکړئ چرګ. صاح فعل دی، الدیکو فاعل دی، یعنی د آواز کوونکی څوک دی؟ چرګوړی دی، نو دا فاعل شي. وقف الثور، ودرېدی هغه غویی. وقف فعل دی، الثور دا فاعل دی. بکى الطفل، بچي وژړل. بکى فعل دی، الطفل دا فاعل دی ځکه ژړېدونکی دا بچی دی. جاء الطبيب، راغلی
ډاکټر. جاء فعل الطبيب فاعل. لعب الاولاد بازی کړي دي هغه بچو. لعب فعل الاولاد فاعل. لدغ الثعبان چې چل کړي دي ثعبان مار. لدغ فعل الثعبان فاعل دی. اشتغل العامل مشغوله سوی دی کار کوي. اشتغل فعل عامل فاعل دی. زرع الفلاح کښت کړی دی هغه بزګر. زرع فعل الفلاح فاعل. حضر الغائب حاضر شوی دی هغه غایب سړی. حضر فعل دی الغائب فاعل دی. دویم نمبر تمرین وضع فاعل لكل فعل من الافعال الاتيه. وای کېږده فاعل هغه را روانو فعلونو دپاره یعنې فاعل پکې راوله. نبح الكلب یعنې مثلا نبح دا معنی اواز کړی دی سپي. نبح فعل الفاعل الكلب فاعل. يضحك زید مثلا خاندي زید. يضحك فعل دی زید فاعل. يبكي الطفل ژاړي بچی یا يبكي الرجل ژاړي هغه هلک یا تبكي امراته. دا نور ټول مثالونه اسانه دي. نتح مثلا نتح البقر خکر وغورځوئ غویي. نطح فعل البقر دا فاعل. يشرب الماء اوبه څښي. او عطس زید آتش کړی دی. سافر زید سفر کړی دی. يرکب زید سپریږي. ګوره دې لپاره فاعل اسانه دی. اسانه مثالونه کې. او دریم تمرین تا ته کوي وضع الاسماء الآتیه فی جمل حيث يكون كل واحد منهما فاعل. وایي د دې را روانو جملو لپاره یو داسې فعل راوړه چې دوی فاعل وګرځي. یعنې دې کې دوی فاعل وګرځي. فعل جاء التلمیذ راغلی هغه شاګرد. او دا رقم ماتت الثعلب مړه شوې ده ګیدړه. مثلا زه مثال ورکوم. جاء الرجل راغلی سړی. جاء فعل دی الرجل هغه فاعل. یا نام الرجل هغه سړی ویده شوی دی. او دا رقم انکسرت سفینة کښتۍ ماته شوې ده. انکسرت فعل سفینة فاعل دی. یا ذهبت سفینة کښتۍ تللې ده. او جاء النمل راغلی هغه نمل میږي ته ویل کېږي. او نحلتون دا مچمچۍ ته ویل کېږي. راغله هغه لکه زه وایم چې وقالت نملتون او د نحلتون یعنې مثلا ماتت نحلتون مچمچۍ مړه شوې ده. ذهب الخادم خادم تللی دی. الجند یعنې ذهب الجند یا جاء الجند راغله لښکرونه. او دې نه علاوه څلورم نمبر تمرین کې بیا وایي ته کون من الکلمات الآتیه جمله مؤلفه من فعل وفاعل. وایي دا را روانو کلمې کې د فعل او د فعل سره د فاعل ذکر وکړه. مثلا سهل اواز ته ویل کېږي. سهل فرس اواز کړی دی آس. یا نتح مثلا مونږ ویلي ول چې نتح دا نتح البقر ښکر لګولی دی غویي. او جاء التلمیذ یا جاء الجمل. او دا رقم التاجر بیا مثال ذهب التاجر. او بیا دا شکا باع برک دا بیا د فعل مثالونه دي. شکا زیدون زید شکایت کړی دی. خو دا هغه اسانه جملې دي. او پنځم نمبر تمرین وایي کون ست جمله تشتمل كل واحد منها على فاعل ويكون الفعل المضارع في الثلاث الأولى وماضي في الثلاث الثانية. وایي راوړه یو شپږ جملې چې دا هره جمله یې مشتمله پر فاعل باندې وي. او ويكون الفعل مضارعا في الثلاث الأولى. یعنې داسې جمله راوړه چې دا اول کې فعل وي او فاعل ورسره وي. لکه مثلا اوس یذهب زید تګ کوي. او ینام زید ودیږي. او یأتي الرجل کس راځي. او وماضیا في الثلاث الثانیه. او وایي ماضي کله کله بیا وایي داسې جمله راوړه چې په اولو جملو کې مضارع راغلی او وروسته بیا ماضي راغلی. لکه اسان مثالونه دي. شپږم نمبر تمرین تا ته کوي تمرین فی الانشاء. اول هات 5 جمل راوړه 5 جملې موضوعها الفلاح چې هغه موضوع پر فلاح لفظ باندې راغلی بزګر. واجعل الفلاح فاعل لکه زرع الفلاح یا کښت کړی دی فلاح. چیش کرلی دی القمح غنم یې کرلی دي. یا الشعیر وربوش یې کرلی دي.
او دویم نمبر هاتي 5 جمل موضوع الفاره. وایي داسې 5 جملې راوړه چې موضوع یې د موږک په باره کې وي. یعنې اوس فر الفارة وتښتېدی هغه موږک من الهرة د پیشي نه. ماتت الفارة فی الغرفة مړ شوی دی موږک په هغه غرفې کې یا کمرې کې. تمرین فی الاعراب اوهم نموذج تا ته اوس دی ترکیب درښیي څه ناڅه. اول حضرت غائب. حضره دی وایي تا ته وایي دا فعل ماضي دا فعل ماضي ده لکه ماضي څوارلس شوي دي. حضره حضره حضرو حضرت حضرته حضرنه حضرته حضرتمه حضرتم حضرتي حضرتما حضرتونه حضرتو حضرنه. نو دې کې حضره دا فعل ماضي ده واحد دی مذکر دی غائب دی او د دې فاعل چې دی ښکاره دی. نو دې وایي څخه الغائب دا فاعل مرفوع دی دپاره د حضره. حضره فعل سره د خپله فاعله دا به جمله فعلیه خبریه شي. دویم مثال د ورکړی یطیر الذباب الوزي مچان. یطیرو دا فعل مضارع ده. فعل مضارع مونږ ویلې وه حرف مضارعات څو وه 4 وه الف تا یا نون اتینه. هر ځای کې چې الف تا یا نون په حروفو کې په افعالو کې راغلې وه نو دا به دا علامه د حرف مضارعات وي. نو یطیرو دا فعل مضارع ده او الذبابو دا به فاعل شي دپاره د یطیرو ځکه فاعل ښکاره دی. نو فعل سره د خپله فاعله دا به جمله فعلیه خبریه شي. او بیا تا ته وایي اعرب اعراب ورکه الجملتین الآتیتین. را روان دو جملو ته وایي ته معمولي غوندې لږ اعراب ورکه. په دې کې اول فاز النهر وبهیدی هغه نهر راویله وبهیده. نو فاز النهر فازه به فعل ماضي کې فعل به یې کې النهر به یې ورته فاعل کې وبهیدل. ګوره فعل دی فعل ماضي ده واحد دی مذکر دی غایب دی. النهر دا فاعل ظاهر دی دپاره د فعل. فعل سره د خپل فاعله جمله فعلیه خبریه به شي. دویم یربح التاجر کامیابي وکړه ګټه وکړله هغه تاجر. یربحو فعل مضارع ده واحده ده مذکره ده غائبه ده. ګوره التاجر یربح هم مذکر دی التاجر هم مذکر. التاجر دا به فاعل شي دپاره د یربح. یربحو فعل سره د خپله فاعله دا به جمله فعلیه خبریه شي. جزاکم الله خیره. اوس نه به بحث د مفعول کوو بحث د فاعل هغه مختصرا ختم شو انشاءالله. دې کې ډېر تفصیل ضرورت شته هم نه ځکه چې مونږ ستاسو هغه څه سر په خلاص خپل اصل مقصود ووایو. په دې کې بیا ډېر زیات د اعتراضاتو د جواباتو هغه ضرورت به نه وي انشاءالله العزیز. جزاکم الله خیره.